السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څلورم روژه د ټولو مسلمانانو ته مبارک وي. څلورم تاریخ دی د درېیمې میاشتې 2015 کال. الحمدلله نن د سلو یتیمو کورنیو دپاره د رمضان پیکیج اخیستل شوی. د فی پیکیج یا د فی موادو قیمت دا کم یو په دې کڅوړه کې دي 4758 افغانۍ. الله رب العزت دې د زکات کوونکي زکات قبول کړي. بالخصوص تاسو هم ډېر کوشش وکړئ چې د فقیرو د مسکینو خیال وساتئ، هر وخت یې وساتئ. بیا په رمضان کې ډېره توجه ورته وکړئ. فضل خان خو ماشاءالله داسې سړی دی که نه، سبایي ملا ځان جګ شوی دی، نور نه پوهېږم. ترېشه خبره کومه د ترېشه دا مواد ورته تشریح کړه. دا شي درېشه دا تشریح کړي. وریجې دي، ښه اوړه دي، غوړي دي، لوبیا ده، دال دی، چای دی، خرما ده، مالګه ده، جمپر او بل بابون دی. څه شي بابون دی؟ کالو بابون دی.